سلام علیکم. وعلیکم السلام. سړی مشه معلم صاحب. خیر یې څه وروره، کور دې ودان. چې رښتیا چې در څه شرمېږم هم ستا مخکینی پور مې هم نه دی ادا کړی. څه وکړمه دا 3 میاشتې کېږي یوه افغانۍ مې نه ده اخیستې، ماشونه مې بند دي. بیا مې په کور کې ګاز خلاص شوی دی چې 2 کیلو ګاز بیا په پور راکړې چې معاش مې رالی د خیره بېرته یې خامخا در کوم. خیر افلاوه زه ستا زوړ حساب وګورم. معلم صاحب 4000 زړې دي چې دا هم څه یو څه دا به څونه ډېرې شي، خو موږ هم د دوکان کریا پسې د سړوالۍ ټکس پسې دی، کور پسې دی وروره. زموږ هم په کیلو کې 1 افغانۍ ده وروره. دا چار څوک پور رسېږي نو موږ به څه شي وخورو؟ زه هم ستاسې په مشکل پوهېږم، خو څه وکړم مجبوره یم. کور دی راڅه غواړې، اوس نه کېږي. یا معلم صاحب نه کېږي چې کېدلی بیا مشکل نه درلودی، دا نور مې څنګه درکوي؟ زوړ کور راوړه چې نوی درکړم. سمه ده، د خدای په امان. یاره زویه خدای دې خیر درکړي، که دا د وانه راوړې د پلار دې بالا کیسه مه ورته وه زویه. هغه جانه خدای دې ډاکټر صاحب ته خیر ورکړي. زوی زما شاګرد دی په مکتب کې، 11-12 زره مخکینۍ را باندې وې، 2 زره دغه سوله په تنجې هم نه یم پوه شوی. زویه دا پورونه خو غوښت غواړي، تر څو پورې 12 زره یې مخکې وې، 2 زره دا دوا سوه، دا 14 زره، څو د وړوالا پوره وړې، څو د ګازوالا پوره وړې، د کور کرایه را پسې ده. دا به در څه وخته یې؟ داسې خو نه کېږي زویه، دا خو غوښت غواړي. ته ورسه زویه دا څوک دی چې دونه په زوره دروازه ټکوي؟ سلام علیکم حاجي صاحب. وعلیکم. شای په خیر یې؟ څنګه یې؟ ښایست په خیر. دا دروازه ولې نه خلاصوئ؟ سواره مې در وټکوله. حاجي صاحب پلار مې یو څه ناروغه دی، دوا مې ورکول، نو ډېره بخښنه غواړم. زه د دې لپاره راغلم چې زما د سرای کریا به څنګه شي. په خط کې مو دا سره لیکلي وو چې میاشت په میاشت بیا راکوې. اوس یې دا 4مه میاشت وروره ستا د کریا درک نه دی معلوم. وروره پیسې را برابروئ چې که سرای یې لکوئ. حاجي صاحب عذر درته کوم، بخښنه غواړم، ستا پیسې زه خامخا در کوم. ته باور وکړه په دا 3 میاشتې ما د معلمي 1 افغانۍ نه ده اخیستې. پلار مې پر هغه حال راته پروت دی، مریض دی، اوړه غوړې د کور خرڅ دا ټول زما پر غاړه دي. چې ما ته دولت ما معاش راکړي زه خامخا ستا پیسې در کوم. هغه په ما پسې اړه نه لري. دا څنګه دولت چې د معلم معاش نشي ورکولی؟ څونه کومکونه درته راله، څونه مرستې درته رالې، پر څلورو مکتوبو باندې پیسې راباسئ، اوس په خولو پسې خاورې موږئ. دغه د شاګردانو بسکوټ په بازار کې خرڅېږي، اوس ګټې سوا موږ پیسې نه لرو. حاجي صاحب هر څوک خپل وجدان لري. اوس که ما هم د دې ولس د بچیانو سره خیانت کولی، ما به هم هر څه درلودلی، بنګلې، موټران. اوس به تا زما دروازه نه راټکولی. زه بالا حوصله نه لرم، که پیسې راکوې که دفتر ته بوتم، که مازدیګر ته سړی راخالي کوې. حاجي صاحب معلم سړی یم، بد کار دی. څه دی چې معلم یې؟ زه د بې عزته یم. څه کیسه ده وروره؟ څه خبره ده؟ ایلاکه وروره دا لږ غاړه ایلاکه پیسې درکوو. څه کیسه ده؟ څه خبره ده؟ نو څه وخت یې راکوې؟ په خط کې مو د 1 میاشتې را سره لیکلي دي چې په میاشت په میاشت در کوم. دا 4مه میاشت ده. وا پیسې در کوم، پیسې در کوم. صحیح ده وروره، ته ولې داسې کوې؟ خو ورته زما هلته وګوره، تښته خو نه، دا دونه عمر دې راته وکتل، یو 15 ورځې نور وګوره. خدای مهربانه دی، د هلک معاش به راووځي، تنخوا بیا اوله ستا پیسې به درکړو وروره. نو څنګه وکړو؟ نو د مسکینۍ ژوند دی، دا دونه کومک دې راسره وکړې، 11 ورځې نور هم راته وګوره، پروا نه لري. تا ما ولیده په دا سپینه ږیره خلاف سره وایه ولې لرو. څه مو کړې دا دونه پیسې؟ اوس مې زړه غواړي چې دغه شو.
تا ولې مو د بلا دغه کوو چمونه کوئ ودرېږ له کړې څه پورته که ښه دې را پورته که در کومې حاجي صاحب ورې ورته وړمه د دغه شپین ږیري یو څه لیاز خو وکړه په دې ټولنې کې د یو معلم دغه عزت سو موږ چیرې تښتو ستا د پیسو څخه در کوم یې ستا پیسې خو زما د پلار یو څه لیاز وکړه شپین ږیری دی مریض دی زما یې بسه چې مریض دی ګوره تر مازدیګره که دې پیسې نه کړې را برابر او زه ته دې کشوم یا مزدوران راولم کله دې په باندې غورځوم پوه شوې که یا